سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دغه ویډیو کې تاسو ته یو ویب سایټ معرفي کوم چې دغې تاسو کولی شئ د TRX او ټریډینګ وکوئ. سیګنل هم خپل همدغه ویب سایټ والا تاسو ته راکوي او ټریډ یې هم اسانه ده. همدا شان تاسو پکې وړیا کار هم کولی شئ او کولی شئ دې کې سرمایه ګزاري یا ډیپوزیټ هم وکړئ. مکمل پروسس یې درته ښیم. راځئ ویډیو تر پای وګورئ او که لومړی ځل مو دا چینل نه لیدنه کوئ چینل سبسکرایب او دا ویډیو در سره لایک کړئ. د دې ویب سایټ لینک مې تاسو ته لومړی کوم ډسکرپشن کې ښه په هغه چې کلیک کړئ دا ډول صفحه راځي. دې کې به لومړی اکاونټ جوړو. اکاونټ جوړولو لپاره به دلته خپل ایمیل ولیکئ. مثال په ډول زه راځم خپل یو ایمیل درته لیکم. ایمیل چې مو لیکه دلته به دا ګیټ ویریفیکیشن کوډ کلیک کړئ او ستاسو دا جیمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ ځي. اوس به لاړ شئ هغه کوډ به راواخلئ. زه زما کوډ راخلم. ټول کوډ راغلی دا به کاپي کړئ. زه راځم دا له دې ځای نه کاپي کوم او بیرته ځم ویب سایټ ته. سایټ ته چې راغلی دلته خپله پیسټ کېږي. تاسو به نیکسټ سیټ اپ ووهئ صرف. نو دا وهو. دلته به اوس خپل اکاونټ لپاره کوډ ورکړو. زه مثال راځم دلته یو کوډ ورکوم. دلته به بیا هم همدا کوډ ورکوئ. دواړو خانو کې یو ډول کوډ. کوډ مې چې ورکړ بیا به لاندې نیکسټ سیټ اپ آپشن ووهئ او دلته اوس تاسو څخه د ویډرا لپاره یو کوډ غواړي. یو کوډ ورکړئ. مثال کولی شئ ټول صفرونه دا ډول ورکړئ. دا لاندې بیا هم همغه ډول ورکوئ. دا چې مو ووهه هلته دا کمپلیټ به ووهئ او دا نیکسټ سیټ اپ به دوباره ووهئ. نو دلته ستاسو نه واتساپ نمبر غواړي. تاسو به یو د واتساپ نمبر ولیکئ. مثال په ډول زه یو نمبر لیکم همداسې له ځان نه، خو تاسو خپل ریل نمبر ورکئ. ښه ده. نو دا د ما یو نمبر هم همداسې ورکړه له ځان نه. نو دا زموږ اکاونټ جوړ شو. دې کې به اوس ټریډینګ څنګه کېږي او څنګه به دې کې موږ پیسه د ټریډینګ لپاره لیږو. نو لومړی به ملګرو د ټریډ د کولو لپاره موږ دې ته پیسې لیږو. دې ته به د پیسې لیږلو لپاره تاسو په دا مین آپشن باندې کلیک کړئ او دلته ګورئ ریچارج آپشن. په ریچارج آپشن به تاسو کلیک واخلئ. دا چې مو کلیک دلته اوس تاسو کولی شئ دې ویب سایټ ته TRX هم ولیږئ، USDT هم لیږی شئ، هندي کالدارې هم لیږی شئ او PKR د پاکستان کالدارې هم لیږی شئ د ایزي پیسه بانک کارت او جیس کش له لارې. نو که غواړئ USDT یا TRX ولیږئ په هر یو به کلیک کړئ. مثال زه په TRX کلیک کوم. TRX او ټریډ یې ښه ده. TRX چې مو کلیک کړل ته تاسو ته ادرس درکوي. همدغه ادرس په واخلئ په نیټورک د TRC شل. دې ته به TRX ولیږئ. مینیمم اماونټ چې ده یو TRX نه به کم نه لیږئ. نو دغه ډول چې دې ته مو ډیپوزیټ وکړو. اوس به دې کې ټریډ څنګه کوو. نو زه ځم خپل ریل اکاونټ ته. نو دوستانو زه خپل ریل اکاونټ ته راغلم. دلته ما سره 2 USDT ده او 103 TRX دي. د ټریډ د کولو لپاره تاسو به د هوم آپشن باندې کلیک کړئ. دې کې دوه ډوله ټریډ کېږي. یو د BTC ټریډ یو د ایتریوم ټریډ. د BTC ټریډ ډېر ښه ده دوستانو. په دې به کلیک کو او د دې یو ګروپ د ټیلیګرام کې دوستانو دغه د دوی ګروپ د دوستانو د دې لینک تاسو ته هم په لومړی کومنټ کې ږدم یا ډسکرپشن کې. دلته دوی خپل هر دقیقه به سیګنل ورکوي. په دقیقه کې یو سیګنل ورکوي او په سیګنل کې تاسو ته وایي چې څنګه به ټریډ اخلئ. ګورئ سیګنل یې په دې ډول ده. دلته ګورئ دا ده نیکسټ ټرون راتلونکی سیګنل. دلته د سیګنل نمبر ده او دلته د سیګنل حالت. مثال تاسو ته وایي ډبل به ووهئ نو تاسو به دلته راځئ ډبل. زه مثال زم اوس دا سیګنل کاروم. تاسو ته ښیم چې سیګنل څنګه کاریږي. د سیګنل کارولو لپاره دلته به بای آپشن ووهئ. بای چې مو ووهه دلته ګورئ صفحه واځيږي. نو دلته ګورئ موږ ته 8 حالات راکړي دي. که چېرته تاسو ته سیګنل کې بیګ و بیګ به ووهئ، که سمال و سمال به ووهئ، سنګل و سنګل به ووهئ، ډبل و ډبل به ووهئ، بیګ سنګل و هر یو حالت چې تاسو ته سیګنل کې لیکلی او تاسو به هماغه ووهئ. دلته سیګنل هم 1 دقیقه ټایم لري. نو دا ریفرش کوم دوباره راځم چې دا ټایمر له سره شي ورته دوستانو او تاسو ته د سیګنال اخیستلو طریقه وښیم. ښه نو دلته به اوس په بای باندې زه کلیک کوم. نو دلته ګورئ د دې سیګنل ټایم تمام شو. تاسو چې 15 ثانیې کله پاتې بیا نشئ کوئ ټریډ ولګوئ. نو زه په تمه کېږم راتلونکی سیګنل راشي. نو ښه دا سیګنل تمام شو او زه اوس راځم د دې ګروپ ته. دی اوس نوی سیګنل اچئ. نو دغه دا نوی سیګنل دی واچو. دا ګورئ نیکسټ راوند سیګنل نمبر اخر کې 25 ته حالت وایي سنګل ووهئ. نو زه راځم دلته ګورم. دا ګورئ سیګنل نمبر اخر کې 25 ده او دی ویلیو سي څنګه کوي سنګل ووهئ. نو زه دلته راځم سنګل وهم. دلته به اماونټ لیکئ چې څونه TRX. زه مثال لومړی ځل 2 TRX وهم. تاسو کولی شئ په 0.1 TRX هم ووهئ. دا چې مو ووهه زه لاندې کنفرم وهم دغه د زموږ ټریډ ولګېد. 2 TRX زما له حسابه کټئ او اوس دغه ټایمر چې تمام شي د دې سیګنل ریزلټ راځي. په ګروپ کې هم دوی بیا ریزلټ اچئ. نو ګورئ ما سره 101 TRX پاتې. په تمه کېږو دا سیګنل ټایم تمام شي. نو دغه د سیګنل ټایم تمام شو. اوس به وګورو چې موږ ګټه وکړله او که تاوان. نو زه دې صفحې څخه یو ځل وځم بیا ریفرش ورکوم.
نو فکر کوم دا سیګنال لوس شو. دلته بیا ګروپ کې دی لیکي چې لوس شو کوین. نو دا ګورئ لوس شو، یعنی ما 2 ټي آر ایکس وبایلل. نیکسټ سیګنل راغی، دلته ګورئ نیکسټ سیګنل کې لیکلي چې بیګ ووهئ. نو زه ځم بیګ وهمه دا ځل. نو دغه د بیګ دلته ټي آر ایکس، تاسو په 1 ټي آر ایکس هم وهلی شئ، 0.1 ټي آر ایکس هم وهلی شئ، هر څومره ستاسو زړه. خو لومړی په کمو ټي آر ایکس ووهئ. زه دا ځل په 1 ټي آر ایکس وهم، کنفرم په 2 ټي آر ایکس بیا کنفرم وهم. نو دغه د زموږ سیګنل ټریډ بیا ولګېد. نو دغه 20 ثانیې بعد اوس بیا د دې ریزلټ راځي چې موږ ګټونکي شوي یو که موږ وبایلو. په تمه کېږم ورته. دلته دوی بیا ګروپ کې دوستانو وایي چې دا سیګنل ون شو که لوس. نو ګورئ 2 سیګنل سر په سر لوس شوي دي. نو کله چې 3-4 سیګنل لوس کېږي نو تاسو بیا انتظار کوئ بیا نور سیګنلونه ون کې هم ځي. نو ځینې په ون کې ځي، ځینې په لوس کې ځي، ګټه او تاوان دواړه لري. په تمه کېږم اوس دې سیګنل ریزلټ به راشي. نو دا ګورئ دا په ون کې شو، یعنی ما 2 ټي آر ایکس ولګول، 2 ټي آر ایکس مې 4 شول. نیکسټ سیګنل راغی، دی وایي چې بیګ ووهه. زه راځم لومړی به وګورو. ګورئ ما سره څومره دي 9 ټي آر ایکس. زه به دې ته یو ریفرش ورکړم چې دا 2 ټي آر ایکس چې موږ وګټل دا ماته اضافه شوي که نه. زه یو ځل وځم بیا بای آپشن وهم. نو دا ګورئ بلکل ماته اضافه شول، 4 ټي آر ایکس په 2 مې وهلی او 4 شو. نو راتلونکی سیګنل بیا وهمه. دلته یو څه نیټ ضعیف شو، یو ریفرش ورکومه دوباره. نو راتلونکي سیګنل کې دی ویلی و چې بیګ ووهه. زه بیا راځم بای وهمه او فعلا رانه ټایم لاړو. نو کله چې دغه خط په ټایم راشي بیا تاسو سیګنل نشئ وهئ. نو کوشش به کوئ مخکې له دې چې 10 ثانیو ته ټایم راشي تاسو به سیګنل وهئ. ښه نو دا سیګنل هم تمام شو. راځئ ریزلټ به هم ګروپ کې وګورو چې دا څنګه شوی. نو دا لوس شوی دوستانو. نیکسټ سیګنل راغی، وایي سمال ووهه. نو زه راځم دا سیګنل وهمه. نو کېدای شي دا ملګرو ون شي، زه دا په 10 ټي آر ایکس ووهم. 10 ټي آر ایکس ووهم، کنفرم کوم یې. نو دا ګورئ زما له بیلنس یې 10 ټي آر ایکس کټ کړو، 103 پاتې شو. او 1.5 ثانیې بعد د دې ریزلټ راځي چې ما وګټل که ما وبایلل. نو په تمه کېږو اوس به د دې ریزلټ هم راشي. همداشان دوستانو تاسو د ټي آر ایکس سره ترڅنګ کولی شئ په یو ایس ډي ټي باندې هم ټریډ ووهئ. خو د ټي آر ایکس وایي هم ډېر ښه ده که غواړئ په ټي آر ایکس ټریډ ووهئ. نو 10 ثانیې پاتې اوس د دې ریزلټ راځي چې دا ما وګټلو او که نه. که چېرته ما وګټو نو ټي آر ایکس به مې ډبل شي، یعنې په 10 مې وهلی او 20 به راته راکړي. نو زه ځمه ګروپ ته، د دی دلته دی ریزلټ اچوئ، نوی سیګنل هم وګورو چې آیا ما وګټه که مې بایلو. دا ګورئ سیګنل وین شو، دا وینئ ما په 10 ټي آر ایکس وهلی اوس به 20 شوي. نیکسټ سیګنل راغی، وایي بیګ ووهئ. نو زه راځم، تاسو ګورئ ما سره 3 ټي آر ایکس او زه یو ریفرش ورکومه چې اوس را سره څو دي. نو دې ته به 20 ټي آر ایکس اضافه شوي. دا ګورئ تقریبا 20 ټي آر ایکس شاوخوا ورته اضافه شو. نو زه راځم نیکسټ سیګنل بیا اخلم. لومړی به راشم تاسو ته به زه دا خپل بیلنس وښیم. په لومړي کې ما سره 103 ټي آر ایکس و، اوس ګورئ 112 ده. نو زه راځم نیکسټ سیګنل بیا اخلم یو دانه بل چې همدومره به بسي چې ویډیو هم ډېره اوږده نه کړم تاسو ته. نو 5 سیکنډه 4 سیکنډه دا سیګنل تمام شو. زه نیکسټ بل اخلم. راځم ګروپ ته نوی سیګنل راځي او نوي ته په تمه کېږم. نو دا سیګنل څنګه او دا وین شوی. نیکسټ سیګنل راغی، وایي ډبل حالت ووهئ. نو زه راځم دلته ډبل وهم دوستانو. دا یو ځل ریفرش کومه او ډبل وهم دا ځل. ښه نو دلته ګورئ دغه د ډبل مې ووهه. غواړم چې دا ځل په 20 ټي آر ایکس ووهم، خو تاسو په کم ووهئ، صحیح ده، ډېر مه ووهئ چې لومړی عادت شي. په 20 ټي آر ایکس ووهم، کنفرم کوم یې. نو دغه د زما ټریډ ولګېده او 20 ثانیې پاتې. 20 ثانیې بعد به دا اوس بیا ما ته ریزلټ راکړي چې ما وګټل او که ما وبایلل. نو ګورئ 2 ټي آر ایکس ما سره پاتې. نو دغه دا سیګنل هم پای ته ورسېد. زه به د دوی ګروپ ته راشم. په ګروپ کې دی اوس ریزلټ نشر کوي چې موږ ګټونکي شو او که بایلونکي. نو ګورئ دا لوس شو، یعنې زه بایلونکی شوم. نیکسټ سیګنل بیا راغی. نو زه یو څو سیګنل اخلم بیا تاسو سره نتیجه شیر کوم. ښه نو دوستانو څنګه چې ګورئ ما یو مقدار ټریډ وکړو او له 100 ټي آر ایکسو مې ورسول څونه 153 ټي آر ایکسو ته. نو په دغه کم ټایم کې مې تقریبا $12 ګټه وکړه. نو دغه د ټریډ طریقه چې په دغه ټریډ طریقه تاسو ټریډ کولی شئ. اوس راځم نورې برخې تاسو ته معرفي کوم، دا چې څنګه فری کار پکې کېږي.
هوم برخې ته لومړی راځم. د هوم برخې نه تاسو ته شروع کوم. دلته دوستانو مغه د بیټ کوین ټریډ او دلته د ایتریوم ټریډ کیږي. د ایتریوم ټریډ مهم نه ده، د بیټ کوین هم سم ده. او دغه ډیلی مایننګ برخه ده. دلته تاسو ته ملګرو فری ټي ار ایکس درکوي هر ساعت. دلته تاسو ته 10 چانس فری درکوي. تاسو به په دغه یو اس ډي ټي او ټي ار ایکس کلیک کوئ. دلته ګورئ تاسو ته ټي ار ایکس درکوي. په همدغو ټي ار ایکس تاسو کولی شئ د ټریډینګ وکوئ او نور ټي ار ایکس وګټئ. نو دغه د فری کار طریقه و دوستانو. اوس راځم نورې برخې درته ښیم. دلته یو سپینر لري. کله چې تاسو له خپل لینک خپل ملګري دې ته دعوت کوئ او هغوی دې کې ټي ار ایکس اچوي او ټریډینګ کوي، تاسو ته دلته دا یو سپینر وازیږي. په سپینر کې هم له $1 تر $200 پورې راوځي. نو دغه هم د سپینر برخه ول. دې څخه هم نور وزم. په دې برخه کې خاص څه نشته ده. ترانزیکشن برخه کې هم هغه هسټریانې ښیي. دې کې هم خاص څه نشته. دې څخه هم وزم. مای ټیم برخه ده. دلته تاسو کولی شئ خپل لینک په واسطه خپل ملګري دعوت کړئ. دلته هم ستاسو لینک ده. هیلپ برخه کې که کومه ستونزه لرئ کولی شئ دلته سپورټ سره چټ وکوئ. دلته هم د مین برخه ده. مین برخه کې هم خاص نور څه نشته. پرایز همغه سپین او ټریډ برخه او دا مې درته وښوده. یو د ایکسچینج برخه لري چې دې کې تاسو کولی شئ ټي ار ایکس یو اس ډي ټي ته او یو اس ډي ټي ټي ار ایکسو ته بدل کړئ. نو دا هم له دې اوس راځو چې ویډرا به دې نه څنګه کړو. ویډرا لپاره به دلته د ویډرا آپشن کلیک کړئ او دلته به په دغه ادرس برخه باندې کلیک کړئ. دلته به د ایډیټ او ویډرا ادرس باندې کلیک کړئ او خپل د ټي ار ایکس ټي ار سی ادرس ول بایننس ټرست والټ لار صحیح را کاپی کړئ. هغه به دغه برخه کې ورته واچوئ. زه زما ادرس راخلم. نو ما ملګرو ادرس واخیسته. ادرس به دغه ځای کې ورکړم ورته او دغلته به په دې ګیټ ویریفیکیشن کوډ کلیک کړئ. ستاسو جیمیل ته بیا یو ویریفیکیشن کوډ ځي. نو زه زما اوس ویریفیکیشن کوډ راخلم. ویریفیکیشن کوډ مې واخیسته. به ورته دلته واچو د او ټي پي برخه کې او لاندې به کنفرم ووهو. د نوټ برخه هم ضروري نه ده چې ولیکو. نو دغه د ویډرا مو ادرس سکسسفولي شو. اوس زه دلته راځم مثال په ډول د ویډرا لپاره به اندازه لیکو. مینیمم ویډرا چې د دوستانو هغه 10 ټي ار ایکس ده او یو ټي ار ایکس فیس اخلي. صحیح ده. نو زه راځم غواړم دلته تقریبا 22.8 ټي ار ایکس ویډرا کوم. نو 21.8 به ماته ورسیږي. نو دا مې ولیکه. د دې لپاره به تاسو لاندې په کنفرم ویډرا باندې کلیک کړئ. نو ستاسو ویډرا له دې ځای څخه کیږي. نو تقریبا دوستانو ویډرا چې مو شوله لږ څه ټایم نیسي ستاسو ویډرا رسیږي. نو زه لږ ویډیو سکیپ کوم. زما ویډرا به اوس ورسي. دا هم دوستانو زما ویډرا چې یو څه ټایم وروسته ماته ورسېده. 2.8 مې وهلي و. 1 فیس کټ که 1.8 ورغله. نو دغه و د ټي ار ایکس او د ټریډینګ ویب سایټ.